مینې ډک زما ژوندون کا را لرو خانه او سباون کا ترال ختم دا لټون کا هو چې می پوره شي د ټول عمر ارمانونه جانان خپل وطن تراشا جانان خپل وطن تراشا او راشا رازا جانان خپل وطن تراشا جانان خپل وطن تراشا او راشا رازا جانان خپل وطن تراشا جانان خپل وطن تراشا د سلورو موسمونو وطن تا غواړي دا د شینکو باغونو وطن تا غواړي دا د سپرلو او د ګلونو وطن تا غواړي تارا نه د غنی د کراوالي سره اسرا خانه د خپل مینوالو ته وایا چې تاسو رسونه وخت نه غنی کوي او د غنی د کراوالي سره نن سبا زمیدارونو له کمی خبرې هغه ضروری دي چې د هغې خیال وساتي تاسو غنی کوئ دلته او ډېر ښه غني په دې خوشه علاقه کې په صوابۍ رزړو کې ستاسو ګوړه ستاسو غني هغه ډېر زیات خلک خوښوي نو د دې څه وجه را چې ولې تاسو غنو کې ستاسو څه داسې غټه خبرې چې هغه خلک خوښوي تاسو کومو خبرو ډېر زیات خیال ساتئ او زمیدارونو له څه مشوره ورکوئ عابد صاحب ډېر مننه عابد صاحب موږ تقریبا دلته وشو 40 کاله د بچپن نه موږ دا غني کرو د غنو زمینداری د تماکوي او په صوابۍ باندې خو ته پته ده چې تماکوم دي نن سبا غنیم دي خامخا تماکوم خلکو کرلی ورسره غنیم کرلی خدا سي چې د تماکو د فصل سمبالښت دی ورځو کې چې نو لکه ډیر سخت ورځي د غنو سمبالښت پاتې اکثر په سپریګانیو کې چې سپریو کې نو موږ ته خزرات والا وای چې د سپری سره دومره قدر کار وشي چې تاسو په د تماکو په کار باندې اخته او ګوړ ته نه سازيږي نو سپری په ځکه کوي چې هغه غیا ماتل شي خو تاسو لپاره بهتره خبره ده چې هغه ګوډ شي او سیل شي او سپری نه بچ شي نو تاسو زرغونه بم خي تاسو غنې بم خي بل خبره دا دی عجیب خبره وکړه چې مثال تور تاسو غنې په څه خبره باندې خي یو خبر بار چې په یو ځمکه باندې غنې راځي بار په یو پټي باندې بار غنې راځي هغه هر یو فصل یو بار راځي نو هغه فصل وومشي نو هغه دنګيږي نه موږ ته ځمکې نه ویکو لکه غنم په وګورو په غنمو کې بیا غنې وکړو کال بیا هغه تماکو تکو په بل ځمکه باندې چې نه چې ځمکه واړو په هغې باندې چې نه تماکو راولو نو په دغه وجه په دغه باندې چې نه زمونږ غنیم خي او بل د غني حفاظت په دې وخت کې پکار دی چې هغه په جیټ او په سړګر وباسي په دغه وخت کې چې نو کله ته غنم وري بلې شي دغه وخت او ته خاور واچولې شي وبشي هغه سره بچم راوباسي او کم بچ روزي په جیټ کې او په اړ کې هغه رسی او کبیا په شکل کې عابد صاحب نور بچ راوباسي نو هغه سره نه رسیږي هغه کم پاتې نو خبردار چې زه ټول زمیدار ته دا وایم چې تاسو تماکو دا کینه دا غنم یو فصل لې نو دی باندې د سپری نه کوشش دا کوي چې د سپری نه بچ کړي تاسو ګوټ کوي او سلی سپری خو صرف د دې لپاره دی چې زمیندار مثال تور دغه کوي تماکو سنبالي نو دې ته نه ساتي نو دومره د سپری دومره پکار چې هغه غیا په دې باندې غیا غزور کمزوري نو هم ته زراعت والے وای چې وای ګور سپری دومره خشه دیم نه لکه د دې سره غنه ودانه کې زور خامخا ولور نو د غنی په حواله سره دا خبره ښه اسرا خان دا د غنی حواله سره خبره شو اوس راته دا وای جنیدم راغې جنیدم د سره ولاړ دی د دوم ګوړه ډیره زیاته خوخره او زمینداري نه ډیره مزاخلی خوخي زمینداری
نو داسې به زوم دا فصل به هم مینوالو ته وښیو ستاسو ده او جنید به هم لږه تماشه وکړي خو تاسو به دا ووایئ چې د ښې ګوړې دپاره چې ګوړه ښیي د هغې دپاره کمې داسې اهم خبرې دي چې هغه موږ خپلې کړو چې زمونږ ګوړه ښیي ځکه چې چیني د دنیا په سطح یو پیداوار دی د خوږوالي یو نغرې سمبول دی خو ګوړه حقیقتاً د دې پښتنې خاورې یو ډېر ښکلی د دې یو ګفت دی د دې ځای یو تحفه را چې دا موږ دنیا ته هم لیږلی شو نو دا دې له وده ورکول پکار دي چې حکومتي چارواکي هم دې له وده ورکړي تاسو څه وایئ چې ستاسو ګوړه خو ډېره مشهوره ده په دې علاقه باندې نو تاسو کومې داسې خبرې کوئ داسې به زوزو په مزه مزه به زوم او دا خبره به هم تاسو وکړئ راځئ جی داسې خبره ده عبید خان صاحب چې غنو له خاوره ورکول اصل خبره د خاورې ده دا به په داسې لیول باندې راولي لکه که تا خاوره ډېره ورکړه ډېران دې ډېر ورکو نو هغه غني هغه وخت کې زک شي چې زک شي هغه دغه د اتریو خوند هم کوي بل هغه په مستۍ باندې نو چې په مستۍ باندې نو هغې کې هغه کڼ چې کوم وي د هغې هغه خپل رس هغه کچی جي او هغه چې دی نو ګوړ هم ترې والی کوي خو د دې به په داسې لیول سره خاوره اصیله خاوره به ول ورکړې چې د هغه وخت کله راشي د ګوړې ټیم کله راشي د ګوړې ټیم کله راشي چې د دې دا کڼ پوخي دا هغه کچوالی خپل ختم کړي بار بار د دې د اوبو سره هم تعلق دی چې ته بار بار اوبه کوې د دې هغه زور کېږي او هغه کڼ د دې پوخ شي نو موږ هم دغه چل کوو بعضې زمیندار داسې چې هغوی وله ډېران ورکړي او سرې وله ورکوي خاورې ورکوي هغه زک شي چې کله د ګاڼۍ ټیم شي هغه لا پوه چې اوبه کېږي نو لا هغه دغه کوي مستی کوي او هغې کې هغه کڼ چې دی نو هغه کچی او خبره دا ده په مستۍ کې نو ځکه هغه ګوړه نه وځي موږ د رنګکاټ خلک ډېر خلک داسې دي چې ښه نه کوي رنګکاټ مسالې استعمالوي یعنې په یو پور کې داسې موږ اورېدلي دي په یو پور کې رنګکولیټ د میټۍ رنګونه دا په یو پور کې 1 کیلو هغې اچوي زمونږ دغه خبرې نشته دی پڅل چې وکړی شي او د هغې سره خواري وشي او هغه کله بیا دغه کړي هغه ډېر احتیاط پکار دی ځکه چې موږ کله دومره خواري وکړو ګوډونه وکړو هغه موږ په مسالو باندې هغه خراب کړو نو هغه ښه خبره نه ده صرف د خیرې چې خیرې کله موږ الوتي نو د خیرې سره کوشش پکار دی په خپله باندې به رنګ د هغې ښکلی کېږي او د هغې ذایقه به هم صحیح برقرار وي او چای به هم مزېدار وي نو دغه خبرې او د حکومت نه څه مطالبه شته چې دا فصل نور ښه شي تاسو ته داسې څه مشکلات دي چې هغه صرف حکومت حل کولی شي داسې څه مطالبه هم شته ستاسو د منډۍ ته رسایي یا نور دنیا ته چې دا ګوړه لیږلو کې څه مسله ده یا لکه دا تاسو بیا خرڅوئ هغې کې څه مسلې د منډۍ د ریټ حوالې سره څه حوالې دی حوالې سره به د حکومت نه څه مطالبه شته د حکومت نه خو دا مطالبه ده چې ګوره منګه زمیندار چې کم بوج زور راځي که نه او څه دی کېږي نو هغه منګه زمیندار له راځي بل چاله نه دی زمیندار له راځي که منګه مثال طور په دې باندې تاوانونه وشي خرچي وشي دې کې اجاره شوله دې کې چې دی نو مثال طور دغه شوله د اوبه خر شو د دې مالیه هم موږ پسې راځي اجاره هم موږ په دې ځمکو کې خلاصو په دې ګوړو کې او په دې کې چې دی نو موږ په دې غنو چې کوم تاوان شوی دی هغه هم خلاص کړو نو چې بیا کله دغه ټیم راشي د خرڅ او کله موسم د دغه راشي نو بیا موږ چې په حساب کتاب وکړو نو موږ له هغه منافع نه کوي نو په کار دا دی چې دا کومو ملکونو ته دا ګوړې ځي او دغه کېږي د هغې سره زموږ ریټ ښیي خو چې کله بارډرې بندې شي یا د ګوړې بل ملک ته رسایي نه کېږي نو بیا دغه شانته چلي موږ سره نو د زمیندار خو تاسو ته په خپله باندې پته ده چې د زمیندار زور ترې راځي نو زمیندار نه راځي موږ ټیک ته محنت وکړو ډېر ځان وکړو زموږ بچي پکې ستړي شي بیا په اخرې کې د هغې انجام دی چې هغه وخت کې بیا ریټ نه وي نو دغه مطالبه ده زموږ